الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب ثناء الناس على الميت. کتاب ریاض صالحین یوصلو درش پیتم نمبر باب دے په باره د دې کې چې په مړي باندې د خلکو ثناول او د مړي صفت کول. اول نمبر حدیث ته په دې باب کې عن انس رضی الله عنه قال، انس رضی الله عنه روایت ته داوی چې مروا بجنازه، دوی په جنازه باندې تیر شو، فاثنوا عليها خيرا، نو دی خلکو په دغه جنازې کس باندې د خیر خبرې وکړي او داغې صفت وکړو چې دا ډېر ښه انسانو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل واجب شو، د دې لپاره دغه جنت واجب شو. ثم مروا باخرى، بیا دوی په یو بله جنازه باندې تیر شو، فاثنوا علیها شرا، چې دوی دغې مړي باندې دغه شانته ګواهي د شر وکړه او دوی د هغې د مړي یو بدي بیان کړه چې یاره دا ډېر بد انسانو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل وجبت واجب شو. فقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه، عمر بن الخطاب ویل نبی صلی الله علیه وسلم ته ما وجبت، اے د الله پیغمبر څه شی واجب شو؟ په دواړو کې دی ویل وجبت دا واجب د مړي لپاره څه شو؟ فقال د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه، دا مړی چې و تاسو په دې باندې د خیر دغه شانته خیر مولا بیان کو، په هغې باندې تاسو نیکي بیان کړه چې دا یو نیک انسانو، د هغې دپاره جنت واجب شو. وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، او په دې مړي باندې او دې جنازې والاو باندې تاسو دغه شانته د شر ګواهي وکړه او تاسو د هغې بدي بیان کړه چې دا بد انسانو، نو د هغې دپاره ستاسو په ګواهي باندې د هغې دپاره د جهنم اور دا واجب شو، لازم شو. انتم شهداء الله فی الارض، ای زما امته صحابو، تاسو د الله تعالی ګواهان یاستئ په دې ځمکه کې. په چا باندې د خیر ګواهي وکړه نو تاسو له الله تعالی دومره اوچت مقام درکړلی چې هغې انسان ته الله جنت ورکوي، او چې تاسو د چا دپاره د بدۍ ګواهي وکړه چې دا سړی بد انسان و، بېلمازه و، نشهي و، پوډري و، چرسي و، ګاونډ ته په عذاب و، د جمع حضور سم نه و، دا بد انسان دی، اخلاق سم نه و، نو د هغې په وجه باندې ستاسو د ګواهي په وجه باندې الله هغې ته څه ورکړي؟ جهنم ور ورکړي. الله دې موږ تاسو ته وساتي. دا بل روایت ته وعن ابي الاسود رحمه الله قال، ابو الاسود نه روایت ته، دا یو اوچت تابعي دی، دا فقهاو کې ګڼل کېږي، شمارل کېږي، شاعر انسانو او ډېره پوهه الله تعالی ورکړې وه. علم د نحو چې دی په دې عربۍ کې دی، نحو علم دا دی ایجاد کړی دی. اول ایجاد د نحو د قواعدو د اصولو دی ابو الاسود الدولي کړی دی. د دې خپل نوم ظالم ابن عمرو ابن سفیان، او دا د 14 کاله د هجرت نه مخکې دا پیدا شوی دی، او 9 هجري کې دا وفات شوی دی، کوفه کې دا پیدا شوی، او د قرآن ته زور زیر هم دی کړي دی. نن سبا چې قرآن کې زور زیر دی دا هم دی کړي دي. دې نه روایت دا وی قدمت المدینه، زه مدینې ته لاړم، فجلست الى عمر بن الخطاب رضی الله عنه، وزید عمر بن الخطاب سره کېناستم، فمرت بهم جنازه، یوه جنازه په دوی باندې تېره شوه، فاثني على صاحبها خیرا، نو دغه د دې ناستو خلکو د دې مړي والاو باندې د جنازې والا انسان باندې او سړي باندې دغه شانته د خیر ګواهي وکړه او د هغې صفت یې وکړو چې دا ډېر نیک انسانو. فقال عمر وجبت، عمر ته وویله وجبت واجب شو. ثم مر باخرى، بیا یوه بله جنازه تېره شوه، فاثني على صاحبها خیرا، نو دغې مړي والا کس باندې دغه شانته نیکي بیان کړی شوه، د نیکۍ صفت یې وشو. فقال عمر وجبت، عمر ته وویله وجبت واجب شو د هغې دپاره. ثم مر بالثالثه، بیا درېیمه جنازه تېره کړی شوه، فاثني على صاحبها شرا، نو دغه مړي والا کس باندې د بدۍ ګواهي وکړه شو او د بدۍ صفت وش چې دا بد انسانو.
فقال عمر ویل وجبت واجب نو دا ابو الاسود ناس ته په دې مجلس کې قال ابو الاسود ویلا قال ابو الاسود وی فقلت ما ویلا وما وجبت يا امير المؤمنين اے د مؤمنانو امیر څه شی واجب شو ټول کې ویلا وجبت قال وما زهوت ویلا وقلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اغت ویلا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ايما مسلم شهد له 4 بخير کم یو مسلمان چې په دغه مسلمان باندې د مؤمنانو مسلمانانو نه څلور کسان د هغې د نیک عملۍ د هغې د نیکۍ ګواهي وکړي چې دا سړی نیک انسان و اخلاقي انسان و منځګزاره انسان و توحید والا سړی و ادخله الله الجنه الله به د هغې په وجه باندې دغه انسان جنت ته داخلوي څلور کسان چې ګواهي وکړه الله تعالی به دغه انسان جنت ته داخلوي فقلنا دا ابو الاسود موږ ویلا وثلاثه یو کس باندې درې کسان ګواهي وکړي چې دا سړی ډېر نیک انسان قالوا ماذا هو ویلا وثلاثه خدا ماذا هو وی فقلنا موږ ویلا وثلاثه او کدرې کسان د الله پیغمبر ګواهي په چا باندې وکړي چې دا سړی نیک انسان قال د الله پیغمبر وثلاثه کدرې کسان هم ګواهي وکړه الله به دې کسانو د ګواهي په وجه د انسان جنت ته داخلي مؤمن فقلنا من ویلا واثنان پچا من چې دوه کسانو ګواهي وکړه قال د الله پیغمبر ویلا واثنان پچا من چې دوه کسانو ګواهي وکړه سړی نیک انسان الله به جنت ته داخلي ثم لم نسأله عن الواحد بیا موږ د یو سوال نو کو چې یو باندې چا ګواهي وکړه دا روایت امام بخاری دی یو بل روایت کې دی عامر بن ربيعه رضی الله عنه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ګوره دی حدیث ته اذا مات العبد کله چې یو بنده مړ والله يعلم منه الشر او الله ته معلومه چې دا سړی ډیر شری انسان او بد عمل انسان په جون کې یعنی دې ګناهونه کړی والله تعالی پاغي باندې عالمي ملائکه هغه نور کړی ويقول الناس خيرا او خلق دغه سړی باره کې سوي دا سړی نیک انسان یاره دا سړی نیک انسان قال الله عز وجل لملائكته الله ملائكته قد قبلت شهادة عبدي على عبدي قد قبلت شهادة عبادي على عبدي يقينا ما دخلوا بندگانو گواهی زما دې بنده په باره کې چې کومه وکړه دا ولا بالکل ما قبول کړه وغفرت له علمي فيه اما ته د هغه ګناهونو بخنه وکړه چې ما ته معلومو او د خلکو ته نو معلوم هغه ته ما معاف کړو او د خلکو گواهی ما د دې سړي په حق له قبول کړه څومره ښایسته روایتونه دي څومره خوږې خبرې دي والله سړی ورباندې اړه جوړ شي یعنی دې روایتونو مقصد دا دی چې یو اوچت شان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت او د مؤمنان دي چې وړي خلې نه دي چې ته مؤمن خپه کې بغاوند کې ته په جمعات کې مؤمن ته لا سچې د مؤمنانو غیبتونه کې مؤمنان شرمې د مؤمنانو شرم بچ شوی مؤمن الله ته ډیر ګران دی الله به چې کوي قبولوم توحید والو بل خبره دارا چې مړی په بده مې یادوي مړی چې څوک په بده یادي نو دا ښه کار نه دی ځکه ستا ګواهي الله تعالی قبلوي اسې هغه انسان چې هغه نن موږ مجلس کې نشته دی هغه زموږ استاد سره جدا شوی دی نو پکار دادا چې یو کس سره زموږ په جون کې سم سلام راغلی خو چې کله مړ شو باید هغه صفات وکړو دا هغه صفاتونه بیان کو ځکه زما استاد صفات په وجه زما استاد ګواهي په وجه چې دا هغه د پاره ما او تا ورکو خې باجیات کو بدو باندې با سترګې پټو او الله ته چې غلا دا هغه ته بخنه وکي الله ته ور باندې رحم وکي الله دې موږ تاسو مؤمنان جوړ کړي او الله تعالی موږ تاسو ټول جنت ته داخل کړي موږ تاسو معاف کړي وصلی الله علی نبینا محمد